پښتانه په یو ډېر ګڼ شمېر کې په بلوچستان کې هم میشته دي، ولته هم د پښتو ادبیاتو خدمت ښه په درس کې روان دی. د کلاسیکي دورې نه د پښتو شاعرۍ کې، بیا په ادبیاتو کې، په ناول، افسانه، ډرامه کې د دغه سیمې د پښتنو خدمتونه د چا نه پټ نه دي. د پشین د سیمې نه ښاغلی شاعر محترم حکیم الله ساکن صاحب دی، هغوی ته خواست کوو چې راشي او د بلوچستان د ایوارډ دپاره د هغوی نامینیشن شوی دی چې هغوی خپل ایوارډ ترلاسه کړي. ښاغلی حکیم الله ساکن صاحب. حکیم الله ساکن لکه چې مونږ واورېدل چې د پښین د سیمې پښتون شاعر دی، په دغه سیمه کې په پښین کې چې صاحبزاده حمید الله پروفیسر صاحب د علم و ادب کمې پلوشې خورې کړې وي، او بیا تر راز محمد راز، عصمت ظهیر، عبدالباری اسیر، فیض محمد شهزاد غوندې لویو لیکوالو دغه لړۍ دوامداره ساتلې وه. حکیم الله ساکن د دغه لړۍ د دغه زنځیر یوه کړۍ ده چې په شعر کې هم، په نثر کې هم، او په تنظیمي امورو کې هم خپل یو فعال کردار لري. د شاعرۍ مجموعه اوس تازه چاپ شوې ده، ډېر ښکلی شاعر دی. د حسن، جمال او رومان موضوعات هم لري، او د ټولنې په مختلفو اړخونو، موضوعاتو، مقصدیت او اخلاقیاتو یو هم نظر دی. ښکلی شاعر دی، ښکلي خدمات لري. افغان ټي وي هغوی دې کال د ایوارډ دپاره ټاکلي دي. د دغه تازه شعري مجموعې نوم یې دی زوک په سکاسه کې. دوی ته د ایوارډ ورکولو دپاره راغواړم محترم لیاقت یوسفزي صاحب ته بلنه ورکوو چې د ایوارډ ورکولو دپاره تشریف راوړي. لیاقت یوسفزی صاحب.